د کریم د کورنۍ 15 کلنه هیله دا وه چې دلته یو افغاني رستورانت پرانیسي، خو څو ورځې د مخکې په سرو لمبو کې دا هیله خاورې و ایرې شوه. تمام آرزوهای ما از بین رفته. ساعت 3 شب بر ما زنگ آمدن که رستوران آتش گرفته. دیگه که آمدم اینجا میبینیم که آتش سوزی است. تمام چیز از بین رفته. کریم وفا له خپلې کورنۍ سره 6 کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ته راغلی دی. له ډېرو ستونزو ګاللو څخه وروسته څو میاشتې دمخه پر دې وتوانېده چې د کابل ستار په نوم یو مجهز رستوران پرانیزي. با تاریخ 16 اکتبر 2021 ما رستوران افتتاح کردیم. در اول مشکلات خود داشتیم تا که مردم روز به روز خوبتر شده رفتیم، کاستمر ما زیادتر شده، بیزی شده رفتیم که بالاخره یه اتفاق افتاد. د کابل ستار رستورانت ترڅنګ درې نورې هټیګانې چې په همدې یوې ودانۍ کې وې هم ټولې سوځېدلې دي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې دا اور څنګه او له کوم ځای څخه پیل شوی دی، خو ویل کېږي چې ټولو هټیوالو ته شاوخوا 2 میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی. کریم د رستورانت په کارونو کې دومره بوخت و چې تر دې دمه پورې یې بیمه هم نه و اخیستې. یک روز بعدش که حادثه شد اون روز ما کدی کمپانی اینشورنسی که میخواستم چیز بکنم دیگه کم روز بدبختانه نشد، مصروف دیگه کار شدم دیگه ماند که فرداش سه شنبه میشه گپ حادثه شد. په سوداګریزو چارو کې د بیمې درلودل په متحده ایالاتونو کې یو تر ټولو مهم او اړین کار دی. فرهاد یوسفزی چې په کالیفورنیا کې د بیمې کاروبار او ایجنسي لري خپل نظر د بیمې په اړه داسې بیان کړ. انشورنس یا بیمه د خپل شتمنیو د حفاظت لپاره او یا د هغه خطر چې ستاسو خوانه بل کس ته رسیږي خورا مهمه لار ده. په امریکا کې د بیمې شرکتونه چې کوم فعالیتونه کوي او کوم حفاظت یا ساتنه د خلکو د کاروبار د شتمنیو څخه کوي او یا هغه ساتنه چې ستاسو خوانه بل ته تاوان رسیږي دا غي کوي دا په زیاتره مواردو کې جبري دي، خو ډېری زیاتې داسې بیمې شته چې هغه جبري نه دي ولې ضرورت خورا مهم دی. نو د دې لپاره زما غوښتنه د خپل افغانانو څخه دا ده چې په افغانستان کې د بیمې دا پروسه دومره فعال نه و او زیاتره افغانان ورسره آشنایي نه لري، په دې خبر نه دي چې زمونږ لپاره کم کوریج یا کم پروټیکشن ډیر مهم دی. نو زما غوښتنه ورڅخه دا ده چې د یو انشورنس یا د بیمې یو متخصص سره کینی د خپل کاروبار او شتمنیو په اړه ورسره خبرې وکړي ترڅو په بل ورځ کې خدای مکړه چې دوی ته پیښیږي په هغه وخت کې دوی پورا د بیمه یا انشورنس ولري ترڅو د دوی شتمنۍ حفاظت شي او وساتل شي او هغه ضرر چې د دوی لپاره بل چاته رسیدلی هغه هم دغه هم جبران یا تاوان ورکول شي. کچېرې دا اور د کابل ستار له رستورانت څخه پیل شوی وي نو ټوله پړه او د 2 میلیونو ډالرو تاوان به د دې رستورانت په سختن راشي چې دا اقتصادي خساره به کریم او د هغې کورنۍ له سختو مالي ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سان دیېګو کالیفورنیا.